حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. نن د جمعې شپه ده، نو زموږ موضوع د درود شریف فضایل. محترمینو، د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد دی چې د مؤمن د بخالت دپاره دا خبره کافي ده چې زما ذکر واوري، زما ذکر د هغه ومخ ته وسي او دی پر ما باندې درود نه ووایي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. محترمینو، درود شریف جبرائیل علیه السلام راځي نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي چې هغه سړی دې هلاک سي چې د چا مخ ته ستا ذکر وسي او دی درود شریف نه درود نه وایي. نن څومره ځایونه کې د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ذکر زموږ مخ ته کیږي، لیکن درود پر خوله نه راځي، صرف نظر یې وګرځوي. حالانکې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د یو مؤمن دپاره د ټولو څخه غټ محسن دی. څومره غټ احسان چې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم پر دې امت باندې کړی دی. خاص کر هغه خلک چې الله جل جلاله د ایمان دولت ور په نصیب کړی وي، دومره احسانات اچا هم نه دي کړي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا حال و چې د خپل امت په فکر کې به شپه ورځ و. یو صحابي د حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم حالت داسې بیانوي چې کله هم ما وده ته کتل نو داسې به معلومېدله لکه دی چې په یو فکر کې وي، یو غم پر ده باندې وي. علما کرام فرمایي چې دغه فکر او غم پر دې خبره نه و چې د تجارت څه نقصان و یا په مال و دولت کې څه کمی وله یا د دنیا د نور مال و اسباب څه قلت رولو، بلکې دا فکر او غم د دې امت دپاره و چې زما د امت هر فرد د جهنم څخه څنګه بچ سي، د الله جل جلاله رضا څنګه ورته حاصله سي. د مرګ په وخت کې به جبرائیل علیه السلام اسرائیل علیه السلام راځي چې د هغه آخري وخت دی، د ده پر ژبه باندې دغه الفاظ یې زما امت زما امت زما امت زما امت. د خپل اولاد غم نسته ورته، د بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها غم نه کوي، د حضرت علی کرم الله وجهه غم نه کوي. امت زما امت زما امت. نن د هغه امت درود شریف هم نسی باندې ویل، حالانکې الله جل جلاله په قرآن کریم کې څه فرمایي؟ ان الله وملائکته، بشک الله او د هغه فرشتې یصلون علی النبی، پر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والاو، صلوا علیه وسلموا تسلیما، تاسو هم پر هغه باندې درود. تاسو و دې آیات ته لږ ځیر سئ. الله جل جلاله په اول کې څه فرمایي؟ چې الله درود وایي، داسې نه ولې چې تی درود ووایاست، یعنی الله د هغه فرشتې درود وایي. د دې آیات دوو خبرو طرف ته اشاره ده. یو دا چې د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل ستاسو هیڅ ضرورت نه لري، یعنی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ستاسو د درود ضرورت نسته، ځکه الله جل جلاله د اوله څه پر هغه باندې خپله درود استوي، رحمتونه باندې استوي، او د الله فرشتې هم پر هغه باندې درود وایي. نو ستاسو د درود هغه ته څه ضرورت؟ لیکن صرف دا که تی چیر خپله خیرخواهي غواړي، خپله بلایي غواړي، نو تی هم پر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي.
د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تاسو درود ته ضرورت نه لري، تی و درود ویلو ته ضرورت لري چې تی په دنیا او په آخرت کې په کامیاب دویمه دې طرف ته اشاره ده چې د درود ویلو چې کم عمل دی د دې شان یو ځان ته شان، ځکه هر عمل چې کم وي الله د بندگانو سره په هغه کې شریک نه وي. لمونځ دی، روژه ده، زکات دی، حج دی، دا ټول عبادتونه دي، بندگان یې کوي، الله په دې عمل کې ورسره شریک نه وي. لیکن درود شریف داسې یو عمل دی، داسې یو عبادت دی چې الله جل جلاله فرمایي چې زه خپله هم دا وایم، دا اول سره پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود لیږي، رحمتونه پر لیږي، که تی وکړي تی هم په دې عمل کې شریک سي. الله اکبر. نو کم بنده چې پر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي د الله سره په عمل کې شریک سي. یعنی دا به څنګه شان وي د دې بنده چې پر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې درود، د نبی الله جل جلاله د درود استولو ځان ته مطلب دی او د بنده د درود د لیږلو ځان ته مطلب دی. د الله جل جلاله د درود د لیږلو مطلب دا دی چې الله برای راست خپل رحمتونه پر هغه باندې نازلوي، او د بنده د درود د استولو مطلب دا دی چې بنده د الله څخه دعا کوي چې یا الله ته پر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې درود واسطه، رحمتونه باندې واسطه. چې کله حدیث شریف کې راځي چې کله د آیات نازل سو ان الله وملائکته یصلون علی النبی، نو هغه وخت صحابه کرام د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې آیات کې موږ ته دوه حکم سوي دي، یو دا چې زما پر نبی باندې درود وایست او سلام پر وایست. د سلام ویلو طریقه خو موږ ته معلومه ده چې موږ د په خدمت کې حاضر سو، السلام علیکم، ستا په خدمت کې حاضر سو، نبی علیه السلام ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، او په تشهد کې هم وایي. لیکن دا درود به څه رقم وایي؟ نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل چې پر ما باندې درود داسې وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نو دغه درود وایس ډېر وایس، خاص کر د جمعې په شپه باندې د درود ډېر فضایل راغلي دي. ان شاء الله نور به هم د جمعې په شپه په درود باندې خبره کوو، تاسو په غور سره اوري او عملي کوئ.